هغه یې نه بله تاوانیان کړل ډېوالتوب چې ودرولو نو موږ څه وکړو نو دا خو اوسپنې نه دي د دېرشو ورځو بعده بله خرابېږي. دا هغه انار دی چې د لارو د بندېدو له کبله خوسا او غورځول کیږي. خو دا لومړی وار نه دی چې افغان بزګران او سوداګر له یوه داسې وضعیت سره مخ کیږي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستۍ خونړۍ نښتې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د لارو د بندېدو لامل سوي او اغیزې د دواړو لورو تر بازارونو، سوداګرو او زرګونو مزدورانو پورې رسېدلی دی. په کندهار کې په سلګونو ټنه انار، انګور او نورې تازه میوې په لاریو کې خوسا سوي. د دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی او نږدې 25,000 سرحدي مزدوران له کاره پاتې دي. هغه یې نه بله تاوانیان کړل ډېوالتوب چې ودرولو نو موږ څه وکړو. دغه د میوې وخت چې ګرده موږ پر وړاندې دروازه بنده سي، انګورو په وخت کې مې راباندې بنده سي، هسې په یوه بانه او په بله بانه و د مذاکرات و د کامیابه بسې و د فنونو په سبا کې خبره جېشو ورځو ته ودرېدله نو دا خو اوسپنې نه دي د جېشو ورځو بعده بله خرابېږي. او په والله که اوسه پرې ګرځوی چې دغه میاشتې تنخوا مونږ ورلګلې چې مالک له ټلیفون ورکوم نه وي ورسره که بروکر ته رینګ وکړو بروکر سره هم نشته دی هم یایي چې فلحال ژوند ویلیاړ دی بارډر بند دی نو دا مونږ هر څه چې دي که نه د بارډر سره تړلي دي. پاکستان د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی. په پاکستان کې د افغان میوو نشتوالي بیې سخت پورته کړي. د انګورو بیه 4 چنده او د رومیانو قیمت له 200 روپیو اوښتی. د لارو د بندېدو له کبله د طالبانو اداره په دې هڅه کې دي چې د خپلې سوداګرۍ لپاره بدیلې لارې ومومي. د طالب چارواکو په وینا له ایران او ترکمنستان سره سوداګري 80 تر 90% لوړه سوې. تاجکستان و ایران و بله منطقه لري خوا څخه چې لارې پیدا سي بالا موږ خپل تجارت کاروبار وکړو او د پاکستان سره خو نه کېږي بالا چې زموږ سیزن وخت دی لارې باندې وتړي او چې د دې وخت چې بالا لارې لایي. ښه خبره دا ده چې موږ د دغه لارې د بندېدو سره څو نور ځایونه خصوصا دغه جمهوریتونه چې خپله روسیه ده او نورو هېوادو هم غوښتنه کړې ده چې موږ هم لار درکوو او هم ستاسو سره په اصطلاح د تازه میوې خصوصا د انارو او د انګورو په وخت کې د انګورو قراردادونه هم کولی سو. سره له دې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغانستان او پاکستان د یو بل له لارو او بازارونو په بشپړ ډول ځان نشي بېلولی. افغانستان د پاکستان بندرونو ته اړتیا لري او پاکستان د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا پراخو بازارونو ته داخلېدای سي. تر هغو چې پوله بیرته پرانیستل کېږي زرګونه کورنۍ به د اقتصادي ستونزو سره مخ وي او دواړه هیوادونه به د سیاسي پریکړې په انتظار کې پاتې وي.